السلام علیکم. ستړي مشئ. د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. د تېرې 45مې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې رامین د ادینا په کور کې د تیلور راتګ ته په تمه و. هماغه و چې تیلور راغی، بالاخره هغه یې خالي سلا کړ. خو بیا په یو څه چل باندې تیلور د تېښتې هڅه وکړله، خو رامین یو ځل بیا هغه ونیوه او یو څه وهلې هم ورکړله. هغه یې بېهوشه کړ. بیا یې لیندن ته وویله چې فریدریک ته خبر ورکړي تر څو راشي او تیلور د دې ځای څخه انتقال کړو. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وو دا چې له دې وروسته څه کیږي، ملتیا مې وکړئ. رامین وایي په ټولو مو د تیلور نیم ژوندی جسد له کوره وایست او د موټر په شاتنۍ سیټ کې مو کېښود. تیلور دا مهال لږ را پرهوښ شوی و. یو اوسپنیز ولچک مې له جیبه راوکښه، فریدریک ته مې ورکړ او ومې ویل ژر کوه. د ده د لاسته لاس سره د خپل کیڼ لاس وتړه چې زړه مې بېغمه وي. وروسته د کور خوا ته لاړم او دروازه مې یې وتړله. ادینا ته مې وویل ته سټرینګ ته کښېنه، لیندن هم شاته کښېني. ادینا سټرینګ او زه یې پر اړخ کښېناستم. څو شېبې وروسته موټر وخوځېد. پر لار مې ږیره او بریتونه پر مخ کېښودل. لیندن وپوښتل دا سختګي څېره دې لا په کار ده؟ ومې ویل ولې خبره نه یې چې زه تېره شپه وژل شوی یم، مګر تا خو ویل چې تر دې پیښې وروسته د نور ږیره او بریتونه نه دي په کار. رامین ورته وویل غوښتل مې ټوکې در سره وکړم، هغوی مې باید ژوندی تصور نه کړي. ادینا وپوښتل چیرې باید لاړ شمه؟ ومې ویل د پولیسو ادارې ته ځو. لیندن په حیرانتیا وپوښتل د پولیسو ادارې ته؟ ولې هلته؟ سګرټ ته مې اور ورته کړ او ومې ویل هغه تر هر ځای غوره دی، البته موخه مې زندان دی. ستا په اند د تیلور لپاره کوم ځای خوندي دی؟ ستا کور کې یو هوټل. ادینا په خندا وویل زما کور هم امن ځای دی. ومې خندل او ومې ویل نه بیا دې لګښت زیاتېږي ځکه د تیلور ملایم شراب خوښېږي. لیندن ورو پر اوږه وټپولم او ویې ویل خپلو کې یو رامینه نښه دې وویشته، بیخي مې زړه ته نه لوېده چې بریالی به شي، ځکه ستا پر ځای وایي په یوه ګولۍ مې اراماوه. ادینا وویل کله چې تیلور ډېرو خبرو ته ملا وتړله ما ته ویره راولوېده او هره شېبه یې له لورې د یوې د روحي په تمه ومه او اخر یې هماغسې هم وکړل. دا چې رامین بریالی شو یو بل بحث دی. ومې ویل په هدف یې پوهېدم چې څه یې په نیت کې دي. پلان مې یې په څېره کې لوستی وه. که مو یاد وي تیلور د پیپ د څکلو غوښتنه کړې وه خو ور مې نه کړ. آیا پوهېږئ ولې؟ لیندن وویل زه خو نه پوهېږم. ادینا او فریدریک هم همدا خبره وکړه. پیپ مې له جیبه راوکښ او ومې ویل دا خو وینئ په ښکاره یو پیپ دی خو په حقیقت کې یو اتومات لیرې ویشتونکی توپنچه ده. لیندنه ته باید دا شیان وپېژنې. وروسته مې پیپ له دستې څخه رابېل او توپنچه مې هغوی ته ور وښوده. بېرته مې سره یو ځای کړل او ومې ویل تر پیپ لاندې یو قید دی. کله چې هغه کش کړل شي د پیپ داخل یعنې د توتون ځای ته په ګوته وروړلو سره په ډېره اسانۍ څو ډزې کېدلی شي. هغه مې په اوښتې څېره کې په لیدو ټکان وخوړ او ویې ویل تاسې څوک یاست؟ ومې خندل او ومې ویل ولې؟ یوه دقیقه وړاندې مې نوکریوال افسر نوم در وښود. د میز له شا راووت. مخې ته چې مې راورسېد ودرېد او څېرې ته مې ځیر شو. په لوړ اواز یې وخندل او ویې ویل دا دې بیا له ځانه څه شی جوړ کړی دی؟ ومې ویل تاسې خو باید وپوهېږئ. ولې زما د مړینې خبر مو په ورځپاڼو نه و ورکړی؟ ولې نه؟ خو دا فکر مې نه کاوه چې په ږیره بریتو او تورو عینکو بڼه به واوړي. او اوس څه خبره ده؟ کومه پایله چې مې غوښته ترلاسه مې کړه. څه دې وکړل؟ اوس خو مې میلمه درته راوستی دی. تیلور نومیږي. په یو تنګ او تیاره خونه کې یې واچوه ځکه ډېر راباندې ګران دی. غواړم ډېر عالي هرکلی وشي چې په عذاب نه شي. څو کانه مو ویل سمه ده ته پوهېږي چې موږ د همدغسې میلمنو د هرکلي لپاره دلته ناست او د شپې تر دې مهاله کار کوو. هغه اوس چیرې دی؟ ومې ویل په موټر کې. نوکریوال افسر ته یې ټلیفوني لارښوونه وکړه چې هغه او ملګري مې دلته راولي. غوږۍ یې کېښود او ویې پوښتل دا نو میلمانه څه کاره دي؟ ومې ویل پوهېږي چې نړیوال پولیس باید سیمه ییز پولیس له خپل ماموریته خبر کړي او مرسته ځینې وغواړي. خو لکه څنګه چې مې وړاندې درته وویل دا یو پولیسي ماموریت نه دی بلکې یو پټ ماموریت دی. ژمنه در سره کوم چې د تیلور د بیرته بیولو پر مهال دې له خپل ماموریته خبروم. اوس باید مرسته را سره وکړي. لومړی ورځ مې هم درته وویل چې د بانکوک پولیس مو مرستې ته آماده دي. رښتیا هیر مې شول. له نړیوالو پولیسو څخه ترلاسه کړي ټیلیګرام در ښکاره کړم. د چا په نوم؟
د بانکوک د پولیسو په نوم. وګوره د وژنې خبر دې څومره ژر پاریس ته رسېدلی دی. هغوی څو ساعته وروسته د قتل په اړه راڅخه وپوښتل. ځواب خو مو نه دی ورکړی. د هغوی د ټیلیګرام تر را رسېدو 1 ساعت وروسته مو د یو شفري ټیلیګرام له لارې مو په موضوع خبر کړل. چاره مې نه درلوده. ولې تا داسې نه غوښتل؟ ولې نه؟ خو دومره ژر مې له خپل اوسني حالات خبرول نه غوښتل. اوس مجبور یم ټلیفوني تماس ورسره ونیسم. دا نو بیا تا پورې اړه لري. هماغه ان د خونې دروازه وټکېده. سوکانم په خپله ژبه وویل راځه دننه. دروازه خلاصه شوه. تیلور او فریدریکا ورپسې لیندن او ادینا خونې ته راننوتل. هغه پولیس چې هغوی تر دې ځای را رسولي وه دروازه وتړله او لاړ. ما لیندن او ادینا سوکانم ته د خپلو ملګرو په توګه ور وپېژندل. سوکانم په داسې حال کې چې سترګې یې په تیلور کې وي وویل رامینا زما په نظر نوی میلمه مو دغه ښاغلی دی. ځکه له څېرې څخه یې ښکاري چې تر یوه اوږد کشمکش وروسته په لومه کې کېوتی دی. ومې ویل همدغه دی. تیلور نوم یې در معلوم دی؟ تیلور په یوه رټونکې لهجه وویل رامینا پر ډیره بده لاره روان یې. سوکانم په لوړ اواز وخندل او ویې ویل دا تیلور ډیر سرسخت انسان دی لکه چې ځان ته ډیر هیلهمند دی. ومې ویل هو بیخي ډیر او اوس په دې تمه دی چې بخښنه ځینې وغواړم او خوشې یې کړم. تیلور وویل تا ته نه یم په تمه. سوکانم یې پر لاس پاکې اوبه ور واچولې او ویې ویل یوازینی څوک چې تا راڅخه بیولی شي رامین دی. ما سوکانم ته مخ کړ او ومې ویل وبښئ موږ وخت ضایع کوو. هیله کوم کار سره برابر کړئ. هغه سملاسي له یو چا سره ټلیفون تماس وکړ او په خپله ژبه یې لارښوونه ورته وکړه. وروسته یې غوږۍ کېښود او راته یې وویل څنګه چې دې غوښتي وه هماغسې مې وکړل. کوم ځای مو په نظر کې نیولی دی؟ لنډمهالی زندان. زه خپله در سره ځم. ټول د سوکانم له کاري دفتره راووتو او د پولیسو د ادارې شاتني انګړ ته لاړو. یوه لویه او یو پوړیزه ودانۍ لیدل کېده. هغه لنډمهاله زندان وه. د زندان د رئیس خونې ته ننوتم. سوکانم زه لیندن او همدارنګه ادینا د زندان رئیس ته د نړیوالو پولیسو په توګه ور وپېژندو. په 2 دقیقو کې کار سره سم شو. وسپنیز ولچک مې پرانیست او تیلور مو ټاکلي تنګ او تیاره زندان ته بوت. ادینا زموږ تر بیرته راتلو د زندان د رئیس په خونه کې کېناسته. د زندان رئیس راڅخه وپوښتل بندي مو نور نه دی په کار؟ ځکه تر دې وروسته زموږ په واک کې دی. ومې ویل که اجازه راکړې غواړم 2 دقیقې یوازې ورسره پاتې شم. ویې ویل بیخي سمه ده. وروسته یې موږ یوازې پرېښودو. لیندن هم راسره وه. له تیلوره مې وپوښتل څه مهال له کاپا سره ملګری شوې؟ هغه په تونده لهجه وویل زما څخه به پرته له دې چې خپل او د دې ښاغلي افسر وخت ضایع کړي بل څه وانه وري بله پایله نه لري. لیندن وویل لکه چې ډېر هیلهمن یې. تیلور ورو سر وښوراوه او ویې ویل زما په کیسه کې مه کېږئ ځکه زه نور رسوا شوی یم او د رامین په وینا اصلیت مې څرګند دی چې څه کاره وم. یوازې د هغې ورځې په انتظار یم چې رامین په خپل دې ماموریت کې له حتمي ماتې سره بیرته پاریس ته ستون شي. ومې ویل پاریس ته خو بیرته ځم مګر یوازې نه یم. تا او ښایي یو 2 نور هم راسره وی. وګورم چې د سپین نسرین په اړه له څه خبر یې. زما په نظر هغه هماغه ساختګي 4 نفر دی. تیلور وویل بیخي دې سم وویل او یوازینی څوک چې کار به دې در وکړي هماغه سپین نسرین دی. پوڅه خندا مې وکړه او ومې ویل تا هم همدا دنده لرله چې ښه په زغم او ارامۍ سره مې له منځه یوسې خو له بده مرغه پلان دې سره سر ونه خوړ. تیلور وویل اوس مې سر خلاصېږي چې هر برت رښتیا وویل. د خبرو منځ ته مې ورمنډه کړه. ومې ویل هو همداسې ده. هغه غوښتل ډېر ژر مې ووژني. بریالی هم شو. همدا تېره شپه یې د تروکاردو هوټل مخې ته زما پر موټر ډزې وکړي او اوس له خوښۍ څخه نڅېږي ځکه زما د وژنې خبر یې اورېدلی دی. د هغه وار هم را روان دی. تیلور له جیبه سګرټ راوکېښ او ویې ویل دا هغه سګرټ نه دی. ومې ویل ته ډېر هوښیار سړی خپله پوهېږي چې هغه سګرټ او آن توپانچه هم دلته په درد نه خوري. ویې ویل اوس مې پرېږدی که نه؟ لیندن وویل د کاپا یو داسې کارکوونکی چې په CSI کې ورانی کوي راوښایه. تیلور وخندل. خندا یې ریشخندي غوندې وه. لیندن ته مې وویل وا دې نه اورېدل خوشې ځانونه ستړي کوو. اوس یې پر خبرو راوستلو ټینګار نه کوم. CSI په خپل ځانګړي تحقیقاتي ډول پر خبرو راولي. وروسته مې تیلور ته مخ کړه. ومې ویل تا په خپله ټوله هوښیارۍ ادینا ونه پېژندله. هغې په حقیقت کې د ډاکټر کلوتروپیک د وژنې غچ درڅخه واخیست. تر لږ ځنډ وروسته یې وویل یعنې غواړې ووایاست چې کلوتروپیک ما وژلی دی؟ ومې ویل په دې نو بیا ادینا خبره ده ځکه هغه شپه چې تا کلوتروپیک مسمومه وه هغه هم در سره وه. ښه $1 میلیون چیرې دي؟
هغه وخندل او ویې ویل د داسې څه په اړه پوښتنه کوي چې تر اوسه مې له غوږه هم نه دي نښتي. ومې ویل تا نه یوازې ډاکټر کلودروپیک مسموم کړ بلکې فاندینا هم ستا په لارښوونه ووژل شوه ځکه هغه د کلودروپیک له وژنې پرده پورته کړې او ته یې هم پیژندلی وي. وروسته دې میرمنه ناګاه او د هغې ښځه هم داسې له منځه یوړل. لنډه دا چې ډېر چالاکه یې، خو د دې چالاکۍ دوسیه دې د تل لپاره وتړل شوه. اوس شپه په خیر. له لیندن سره یو ځای له زندانه راووتم. د زندان د دروازې تر شا ولاړ پولیس ته مې وویل موږ نور له بندي سره کار نه لرو. بیرته د زندان د رئیس خونې ته لاړو او خدای په اماني مو ځینې واخیسته. څوکانم خپل دفتر ته تللی وه. د پولیسو د ادارې ودانۍ ته چې ننوتلو لیندن ته مې وویل ته له ادینا او فریدریک سره په موټر کې راته منتظر اوسئ. له هغوی څخه بیل شوم. د څوکانم کاري دفتر ته لاړم. د موضوع په اړه څو کلمې ورسره وغږېدم او له هغه ځایه راووتم. کله چې په موټر کې کېناستم لیندن وپوښتل له څوکانم سره دې څه کار درلود؟ ومې ویل له هغه مې وغوښتل چې کاپیټل هوټل ته یو ټلیفون وکړي او د انتوني په نوم یوه خونه راته بیله کړي. ادینا وخندل او ویې ویل له اوس څخه وروسته موږ له ښاغلي انتوني سره مخ یو. درنو اوریدونکو، دا و د 4 نفر شپږ څلوېښتمه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونه او خوشحاله ژوند